عزتمنو دا زموږ ځینې وروڼه چې یو کار شروع کوي یو ځای رانیسي یا یو عمل کوي نو ډېره تلوار پکې وکړي حالانکې تلوار په کار کولو کې یا په یو کور جوړولو کې یا په یو ځای رانیولو کې یا په یو تجارت شروع کولو کې باید ونسي ځکه په حدیث شریف کې راځي الانات من الله والعجرة من الشیطان چې بردوباري یعنی په قرار کول یو کار دا د الله د طرف سوي او تلوار د شیطان د طرف سوي ځکه چې ته یو کار شروع کوې یو تجارت شروع کوې ته باید هر اړخ ته سوچ وکړې هر اړخ ته فکر وکړې ته یو کور یو ځای رانیسې تلوار پکې ونه کړې چې بس موقع د ځای رانیسم ته باید همسایګان وګورې نورو خلک وګورې په دې کې ډېر مثلا داسې د صبر څخه کار واخې ښه تحقیق معلومات وکړې چې بعد کې پریشانه نه بعد کې ته نو تاوان نقصان درته رسي نو بیا وایه داسې اوس او داسې اوس ځکه اول پر قراره باید ته یو کار شروع کړې ها کوم چې نیک کار دی نیک کار باید په تلوار سره وشي ځکه الله فرمایي ویسارعون فی الخیرات په خیر په کارونو کې تلوار وسي په لمانځه کې تلوار وسي یعنی پر وخت وسي پر ټیم وسي په ذکر کې تلوار وسي په صدقه کې تلوار وسي د خیر په کارونو کې یعنی دا نور چې ته کې دا هم د خیر دی د نیکۍ په کارونو کې باید تلوار وسي او دا نور چې ته یو کار شروع کوي یو تجارت کوي یو چا سره دوستي کوي د یو چا سره تعلق ساتي په دې کې باید د بردوباري څخه کار واخلې او ښه د پلټنې څخه کار واخلې بیا به ډېر افسوس او پریشاني درته نه وي